د افغانستان ولسمشر سردار محمد داود خان څنګه ووژل شو؟ یوه نه هېرېدونکې شپه. په یوه شپه کې ولسمشر د هغه کورنۍ او کوچني لمسیان ټول ووژل شول. دا هغه شپه وه چې د افغانستان تاریخ بدل شو. په افغانستان کې ډېری حکام راغلي او تللي دي، خو د سردار محمد داود خان مرګ هغه پیښه وه چې نه یوازې نظام یې بدل کړ بلکې یوه کورنۍ یې له منځه یوړه. سردار محمد داود خان د افغانستان لومړی ولسمشر و. دې تر اوږدې مودې صدراعظم پاتې شوی و او بیا یې په 1983 کال کې د خپل زوی په نوم کودتا پیل کړه. پاچا ظاهر شاه یې له واکه لرې کړ او ځان یې ولسمشر اعلان کړ. او داود خان چې تل د ځواک، غرور او د افغانستان د پرمختګ سمبول ګڼل کېده، د 1988 کال د اپریل 28مه شپه یې د ژوند وروستۍ شپه شوه. دا شپه د ثور انقلاب په نامه پیژندل کیږي. د افغانستان د دیموکراتیک خلق ګوند په دفاع غړو چې شوروي اتحاد یې ملاتړ کاوه، د سردار داود خان حکومت نسکور کړ. شپه ناوخته وه. داود خان د خپلې کورنۍ سره په ارګ کې و. پوځ ته وفادارو ځینو قطعاتو د ارګ محاصره پیل کړه. توپونه وورېدل، ټانکونه د ښار کوڅو ته راووتل او جګړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په دروازه کې پیل شوه. داود خان د مقاومت هڅه وکړه، حتی هغه ته مشوره ورکړل شوه چې ځان تسلیم کړي، خو هغه وویل زه یو افغان یم، زه نه تسلیمیږم. د داود خان وروستی مقاومت هم دومره و. د هغه میرمن، 2 زامن، 3 لوڼې، نږدې خپلوان او حتی 2 ماشومان ټول د ارګ دننه ووژل شول. د ثور انقلاب مشران لکه حفیظ الله امین او نور محمد ترکی د داود خان د وژل کېدو امر ورکړ. د داود خان جسد د نورو وژل شوي خپلوانو سره یو ځای په ډله ییز قبر کې ښخ شو. د دوی مړي تر ډیرو کلونو نه معلوم و، ترڅو د 2008 کال په اپریل کې د دوی قبر کشف شو. د داود خان مرګ یوازې د یو ولسمشر مرګ نه و، دا د یو عصر پای و. هغه وخت نه وروسته افغانستان د کودتاو، کورنیو جګړو او بهرنیو لاسوهنو یوه اوږده توره دوره تجربه کړه. داود خان چې د خپلواکۍ او پرمختګ خوبونه یې لیدل، د خپلې کورنۍ سره یو ځای د هماغو له لوري ووژل شو چې د خلقي عدالت دعوه یې کوله. درنو اوریدونکو، که تاسو دا دردونکې تاریخي پیښه خوښه شوه او غواړئ چې نورې رښتینې او حیرانونکې کیسې واورئ، نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظر راولېږئ. ستاسې له نظر پرته تاریخ نیمګړی دی.